آسان تردو بانی لاشر طائب تے کسونا تپوس ہوگا لاشر طائب تے کسونا معلومات ہوگا طائب کسو لگ حال خوراتا ہوا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چی دی کسو کے روان سحالو اللہ اکبر زچه لاړم ما مرګرو ته وویل مې چې کوم دی کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګرځېدل کړي دي روایتو کې چې کوم راغلي دي ما قضیه کې کوس کوي ما قضیه کې کوس کوي زه پیاده لاړ نه شوم زه بېرته ګاډي ته وختم زه پیاده لاړ نه شوم په هغه ځای کې زه بېرته ګاډي ته وختم مې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې پیاده را روان او د طایب نوجوانانو کاڼي په لاس کې اخیستي هر نوجوان د خپل لاسو په قوت باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گزار کوي دوانو جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گزار کوي د حق ځای به د کاڼي گزار کوم د کاڼي گزار داسې چې د جناب محمد رسول الله د وجود نه به این رایستله د دوانو جهانو سردار جناب محمد رسول الله د وجود نه به این راوتله غلام فرمای وی محمد رسول الله سره زوما اینا څنګه اینوا اینا داس اینوا چرا روان شو نو د پیغمبر علیه السلام پړې مبارکې په وینو کې باندې شولې په مبارکې په وینو کې وي دومره اینو پیدا دا چا اینو دا محمد رسول الله دا چا اینو الله تقدرمن الله ته محبوب الله حبیب الله په در کې ګران حبیبه که ته مې نه پیدا کولې ما به د جنت ښایست نه پیدا کړی ما محبوبه که ته ما نه پیدا کولې ما به 1,24,000 انبیاو له نبوت تاج نه ور په سر کړی حبیبه که ته مې نه پیدا کولې ما به ښایستونه او ښکلاګانې او چمن او چمنستانونه نه پیدا کړي هغه امام الانبیا دی هغه محمد رسول الله دی چې د چا د مخه نن دنیا وجود ده د چا د مخه ما ته د جنت میلاو دی د چا په مخ کې ما ته نن خانه کعبه میلاو ده د چا په مخ کې ما ته نن د عرفات جړه میلاو ده په چا په مخ باندې چې د مزدلفه او د مینا جړاګانې میلاو دي هغه امام الانبیا دی هغه محمد رسول الله دی هغه رضوان جهانو سردار دی الله په در کې ګران او قدرمند دی غلام وی اینه روان شوله دوانو جهانو سردار په خپله فرمایي و چې زه روان وم نو ډېر دې کاڼو به تنګ کړم وی ما چې زه به کښېنم نو ما ته به سکون میلاو شي نو کې به ناستم د دې هلکانو د لاسه به کښېناستم نوجوانانو د لاسه به کښېناستم ما چې په کښېناستو کې سکون نشي محمد رسول الله فرمایي په ناسته به یې نه پرېښودم بیا به یې ویشتلم نو راپاپسېدم بیا به روان شو چې روان شو تلو باغ ته ننوتو باغ د کافر دی باغ د محمد رسول الله د مخالف دی باغ د اسلام او د قرآن د مخالف دی خو چې باغ ته ننوتو کافر چې د هغه ځای داسې وکتل که نه نو هغه و کافر هغه د پیغمبر خلاف هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف او د هغه کافر هم پې زړه وسوځېدو چې د محمد بن عبدالله ته چا تکلیف ورکړی محمد بن عبدالله چا دردولی دی نو غلام عداس وی عداس لارشه دا محمد رسول الله چا دردولی دی دا چا خفه کړی دی لږ انګور وله یوسه کور وله یوسه ورته ووایه دا وخوره چا ډېر دردولی راولېږو دی خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وینو کې رنګ بنګ ناس غلام عداس راغی او انګور یې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته پیش کړل محمد رسول الله ته انګور پیش کړل د دوانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي سدنا مضل غلام عداس ته فرمایي چې زما عداس نامه ده د دوانو جهانو سردار جناب رسول الله ته فرمایل د کوم ځای ورته فرمایل د نین وایم جناب محمد رسول الله ته فرمایل زما ضرور د یونس علیه السلام د کلي هلته زما ورور یونس علیه السلام ته الله پیغمبري ورکړې وه د غلام عداس ته فرمایي تاسو یونس علیه السلام پیژنئ د دوانو جهانو سردارو ته فرمایل او پیژنم زما ورور هغه هم الله پیغمبري ورکړې وه ما ته هم الله پیغمبري او نبوت راکړی دی اوس په وینو کې رنګ بنګ محمد رسول الله غلام عداس ته سوی غلام عداس ته عداسه کلمه ووایه عداسه ایمان راوړه عداسه مسلمان شه خو چې په وینو کې رنګ بنګ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شونډو نه ووتل
او غلام عداس دی چهره مبارک ته داسې وکتل نو د پیغمبر مخ ته ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ایمان یې راوړو مسلمان شو کلمې وویله د لا اله الا الله هغه غلام عداس ایمان ناوړو غلام فرمایي وی چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کمیس مبارک مونږ لرې کوو د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله سم جامې مبارکې لرې کولې ویل په اینو کې داسې شی و چې دا جامې د پیغمبر پرې وجود پسې کلکې نښتې وي کلکې نښتې وي والله د طایف وینه مونږ هېره کړه والله د طایف هغه درد مونږ هېر کړو والله د طایف هغه سخته مونږ هېره کړه والله د طایف هغه جړه مونږ هېره کړله چې د اسمانونو ملایکو پرې وژړل د غرونو ملایکې وې الله ویل دا څه کېږي دا څه کېږي جبریل علیه الصلاة والسلام راغی د الله حبیبه حکم راکړه که نه الله حبیبه حکم راکړه د الله محبوبه حکم راکړه د طایف دا غر راغله مولا پاسې پرېږدم اوس په طایف نه طایف به ختم شي هغه ملایکو د هغوی زړونه دردونه وکړل چې دا خو د الله حبیب دی دا څه شروع دي د الله محبوب دی دا څه شروع دي د جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله ولې هغه موږ هېر کړل هغه موږ هېر کړي طایف کې وګوره طایف نه ما هېره کړه احد میدان دی د احد میدان دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تشریف راوړو شهدا وله پیغمبر پخپل هم زخمی و د دوانو جهانو سردار پخپل هم زخمی و امام الانبیاء هم پخپل هم زخمی و جناب محمد رسول الله صلی الله تشریف راوړو زخمیانو باندې ګرځېدو چا ورته ویل جی کاکاجان هم پروت دی چا ویل جی کاکاجان هم پروت دی جناب رسول الله صلی خپل کاکاجان لراله چې کاکاجان ته وکتل نو تره داسې نه و پروت تره ته چې داسې وکتل نو پوزه نه وه دغه غوږونه نه وو دغه ژبه نه وه چې سینې ته یې وکتل نو سینې ولې په دې منځ باندې شلولې وه د هغې نه زړه را ایستلی و محمد رسول الله د خپل کاکا ته داسې وکتل اوه زما وروڼو زه حدیث بیانوم او تاسې زما نه اورئ نه تا سره احساس شته او نه ما سره احساس شته نه تا ته دا درد معلوم دی نه ما ته دا درد معلوم دی نه ته درد محسوسوې او نه زه درد محسوسوم چې یو وراره خپل تره ته داسې ودرېږي او داسې ورته وګوري چې د هغه پوزه د هغه ژبه د هغه غوږونه نه وي د هغه سینه په منځ باندې شیرې شوې د دوانو جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله ودرېد امام الانبیاء ورته ودرېد محمد رسول الله ورته داسې ودرېدو الله اکبر ترور را روانه وه د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه خور را روانه وه امام الانبیاء چې داسې وکتل چې ترور را روانه ده د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه خور را روانه ده زوی ته یې وویل دا مور دې منې که د خپل ورور به وینې د خپل ورور ته به ونه ګوري برداشت به نه کړي زوی روان شو مور ته مخامخ راغی و مورې جناب محمد رسول الله فرمایي مخکې مه راځه زوی فرمایي ما له یو دیکه داسې راکړله خو چې اواز مې پرې وکړو چې پیغمبر وایي مخکې مه راځه د دواړو جهانو سردار فرمایي مخکې مه راځه د ترور قدمونه ودرېدل د مور قدمونه ودرېدل یو قدم یې بیا نه راغستو بچوړي ته یې داسې مخ راواړو و بچوړیه ما ته پته ده چې جناب رسول الله ولې ما منې کوي ما ته پته ده چې زما د رور مسله کړی شوې ده ما ته پته ده زما د رور ژبه پوزه وګونه د دې پرې کړی شوي دي ما ته د دې معلومات دي خو زه محمد رسول الله ته وفرمایه د دواړو جهانو سردار ته ووایه محمد رسول الله ته ووایه ما مې خپل رور له کفن نه وړی دی ما مې خپل رور له کفن نه وړی دی او چې زه خپل رور ته وګورم رب کائنات به دغه کړو به صبر وکړم ماله به الله اجر راکړي تاسو خو ما ته ګورئ که نه زما بیان خو تاسو اورئ زه ځینې خلکو ته ګورم دا دغه ساري دا شي د ګلونه ملونه ساري دا شي ټیبلې میبلې ساري چې څه ګول یې کېښودو چې دا یې د کوم ځای نه امریکې نه راوړی که لندن نه کوم ځای نه راوړی
الله بندګانو زه ته لګیم تاسو بلبل ځای ساري دیو جو مجلس کې داسې کول نه پکار چې د ټولې جلسې سوچ بل طرف ته لاړ شي فکر ما توجه کوئ عرض مې تاسو ته کوم مهمه خبره مې تر اغستې کم ځای مې تر اغستې د الله بندګانو چې د اسمان فرشتو په څه باندې جړهګانې کړي زه ورته هغه وایم ما تاسو ته وویل نه احساس ما سره شته نه تاسو نه دا درد ما نه لیدلی الله دې تیم ساتي دا درد ډېر خطرناک دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل تره ته ولاړ داسې تره نه و داسې تره نه و چې نن ما ورته هغې د تکبر او د غرور خبرې کوو څه وایي ماشوم چې پیدا شي نو غټېدو سره ورته پلار څه وایي دا تره نه دی دا تربور دی دا تره نه دی دا څه شی دی تربور دی دا تربور سبق پښتون ورکوي دا محمد رسول الله نه دی ورکړی دا د تربور الفاظ پښتون وایي دا امام الانبیا نه دی ورکړي دا رضوان جهانو سردار نه دی ورکړي دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه دی ویلي دا تربور ما ورته پیدا کړی د تربور دا سبق ما ورته ورکړی د تربور دا درس ما ورته ورکړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تره خو په شان د پلار دی تره خو په شان د پلار دی د یوې موره پیدا د یو مور په غېږ کې لوبېدلی په یو په سینه باندې خوله یې ښودې نن چې هغه یي نو موږ په وړوکوالي کې خپلو بچو ته وایي دا ستا تره نه دی دا ستا تربور دی تربور دا ستا تربور دی د نه سر تربورولي کوه په تربورولۍ باندې ونیسه خدا را دا سبق د امام الانبیا نه دی خدا را دا سبق د محمد رسول الله نه دی خدا را دا سبق د کوم دی د معاشرې د جوړولو نه دی خدا را دا سبق د رشتې او د خپلوۍ د پاللو نه دی خدا را دا سبق د وفا او د محبت او د الفت نه دی خدا را دا سبق د مینې نه دی چې دا ته کومه ښودنه کې سبق د مینې ورکا سبق د محبت ورکا سبق د وفا ورکا سبق د الفت ورکا ترکا تربور ورته مه وایه د تربور په نوم باندې مه پاله د تربور په نسبت ورته مه کوه د خپل تره محبت ورکه د خپل رور محبت خپل زوی له ورکه چې دا ستا تره دی دا په شان زما دی دا په شان زما دی محمد رسول الله فرمایي تره په شان د پلار دی ورته ووایه بچیه دا ستا تره دی دا په شان زما دی داسې ورته مه وایه چې دا ستا دښمن دی داسې ورته مه وایه چې دا ستا تربور دی هغه پیغمبر علیه السلام کاکا جان و هغه سید الانبیا و دوانو جهانو سردار داسې تره نه و داسې کاکاجان نه و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کفار ورته تکلیف په مکه مکرمه کې ورکو دوانو جهانو سردار جناب رسول الله صم ابو جهل ورته درد ورکو نو کېناستو یو ځای کې یوازې ناستو نو حتی حمزه رضی الله تعالی عنه وینځه وه هغه وینځې ورته چې کتل نو هغه وخت کې کافر ولا مسلمانه شوې نه وه دا وینځه خو چې دې ورته داسې وکتل نو د هغې په زړه خوښ شو ویې ویل دومره څوک نشته چې د محمد رسول الله پوښتنه وکړي ابو جهل عتبه او شیبه ولا درد ورکو سردارانو ولا درد ورکو دومره څوک نشته چې تپوس یې وکړي چې محمد رسول الله هغه یوازې ناست دی ځان له ناست دی په دې کې حتی حمزه رضی الله تعالی عنه راغی دا وینځه ورته ورغله ورته یې وویل څه وراره هغه یوازې ناست دی ابو جهل عتبه او شیبه او سردارانو ولا ډېر درد ورکړی تکلیف یې ولا ورکړی یوازې ناست دی یوازې څوک هم د تپوس نشته دي چې پوښتنه یې وکړي چې محمد رسول الله له چا درد ورکړو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې داسې وکتل چې زما وراره نو روان شي ابو جهل مکه مکرمه کې خانه کعبې ته مخامخ ناستو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ لاړ خپل د ښکار سامان هغه ورسره و په حق باندې راباندې کړ چې په راباندې یې کړلو په غشي په لیندۍ باندې ووو داسې ووو چې د سر نه اینې راماتې شوې نو د مکې د کفارو ورته وویل حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ته چې دا څه کوې مه وهه دا خو سردار دی دا خو د قوم مشر دی تا د قوم مشر و حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ورته څه وایي جواب کې ورته ویل ته زما وراره نن ډېر دردولی دی ته زما وراره نن ډېر زیات خفه کړی دی زما وراره ډېر درد ورکړی دی ځکه یې وایم نو د لاندې د ابو جهل لعین سوی ورته وایي ودې وایي نن ما ډېر د ده وراره دردولی خفه کړی دی د ده د والو حق دی چې ما سره نن ډېر زیات ظلم او زیاتۍ کې کوي که را سره زبردستي کوي خیر دی د ده وراره ما ډېر زیات نن خفه کړی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه راغی ورته فرمایي اے کاک اے زما محمد رسول الله اے زما وراره ستا بدل ما واغست دا ابو جهل لعنا
اوس د بدل په الفاظ کې محمد رسول الله څه فرمایي امت مسلمه دی کې رسوا او تباہ او برباد یو مونږ وی بدل به اخلو څنګه بدل به اخلو څنګه بدل به اخلو چاره باندې گزار چې کم دی د لوټو کو وي زب په د غټه کوم چاره باندې د غټو کو زب په د ګولې کوم او بدل څنګه اخلي پښتون قوم بدل د سي اخلي قتل چا کړي او وجلې کېږي څوک قتل زوی کړي وجلې کېږي سپینګیره پلار قتل یې کم دی وراره کړي وجلې کېږي چې کم دی نو پترو داغه چې کم دی قتل کېږي قتل رور کړي او وجلې کېږي بل رور قتل پلار کړي وجلې کېږي زوی خدا را دا خو ظلم دی دا بدل لپس بر پښتون قوم نه کله ختمېږي دا به کله وځي شریعت چې راغی بیا راغی دپاره قصاص بالقصاص دی او د بدل سره ظلم روان دی ظلم د ظلم دروازې مونږ کولاو کړي دي معاشره په ظلم باندې چې کم د تباهۍ باندې روانه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدل په الفاظ کې څه وایي بدل اخلم جانو جهان سردار ته څه فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل محمد رسول الله په بدل باندې نه خوشحالېږي د دواړو جهانو سردار په بدل باندې نه خوشحالېږي کاکا جان ورته فرمایي زما وراره محمد رسول الله په څه باندې خوشحالېږي وایي خوشحالېږم په دې باندې چې ته دا کلمه ووایې چې لا اله الا الله محمد رسول الله خو چې پیغمبر علیه السلام دا الفاظ ویل کاکا جان ورته وایي واوره زما کا وراره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه مبارکه ویلا او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته لګیا شو حمدت الله حين هدى فؤادي الى الاسلام والدين الحنيف لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف رسائل جاء احمد من هداها بآيات مبينة الحروف د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صفت خوانی وکړه نعت خوانی وکړه چې د پیغمبر په هر درد او تکلیف کې ولاړ اقا کاکا جان حتی حمزه رضی الله تعالی عنہ د احد په میدان باندې پروت دوانو جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم محبوب علیه الصلاة والسلام وتولار دوانو جهانو سردار خفش وګدا خبره ده لفظ لرازم دوانو جهانو سردار جناب محمد رسول الله حضرت درد راغه التترور روانه وا نترو جناب رسول الله ته پیغام راولېګو د الله حبیب ته وایا د الله محبوب ته وایا چې ما مخبل کاکا جان له کفن راوړې ما مخبل کاکفل اورور له کفن راوړې ورته وای کاکا جان له کفن راوړې لوی راغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای اے الله حبیبا اے الله محبوبا فرمای ما خپل رور له کفن راوړې زب خپل رور ته وګورم مال به الله تعالی اجر راکړي زب صبر وکم د دوانو جهان سردار جناب محمد رسول الله ته فرمای را پرې دوا خور را له خپل رور ته ودرېدا هو کفن راواغس امام الانبیاء علیه کفن ورکو اے الله حبیب دا کفن والا اے الله محبوب دا کفن ما خپل کا رور لراوړې جناب رسول الله صم ته کفن حواله صحابو ته فرمای زما په کاکا جان باندې کفن واچوي نو صحابو ته فرمای د الله حبیبا په دې خوا کې یو بل صحابي پروت دی داغه څوک نشته چې کفن ولا راوړي هغه به کفن پروت دی د ځینې وخت کې سوچ وکړم زه الله هغه خلک چې د چا د زړه ټوکړه وه هغه د چا د زړه قطره وه خو د اسلام دپاره د قرآن دپاره د قرآن د ترویج دپاره ستا د مدرسې او نن د عبادتونو چې تا ته موجود آباده پرته ده د دې دپاره حقه هستیانو قربانۍ ورکړلې چې د هغوی دپاره د کفن د راوړلو هم څوک نه و د حتی حمزه رضی الله تعالی عنه په خوا کې پروت د کفن هم څوک نه و وته فرمای کاکا جان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای کاکا جان له چې کم کفن ناغلی دی خوا کې بل پروت دی بې کفنه پروت دی د هغه کفن هم نشته دی امام الانبیا فرمای یو کفن یو ټوکړه زما کاکا جان له ورکوي بل دقه صحابي له ورکوي صحابو ته فرمای جي یوه اوږده ده او بله
لنډه ده د الله حبیب اوږده چاله ورکو لنډه چاله ورکو الله اکبر د امام الانبیا فیصله واوره د دوانو جهانو د سردار فیصله واوره داسې نه وایي چې دا زما تره دی داسې نه وایي چې دا زما کاکا جان دی داسې نه وایي چې دا زما رشتهدار دی داسې نه وایي چې دا زما ښی مټ دی داسې نه وایي چې زما په هر درد او تکلیف کې ولاړ دی فیصله څه کوي نن چې شریعت خلاف وي وایي څه وکړم رشتهداري مې ده نو خیر دی که د شریعت خلاف دی خو رشتهداري مې ده نو خپلوي مې ده نو خپلوی خاطر یې ساتم که نه ما ته پته ده چې غلط سړی دی غلط سړی دی خو څه وکړو چې ودرېږم ورسره نه نو په رشته مې ده ورسره و خپلوي مې ده ورسره و دوستانه مې ده ورسره و کلیوالي مې ده ورسره ګوري به چې دا شرابي دی ګوري به چې دا دمانو ته چې کوم دی پړقې وایي ګوري به ورته چې کوم دی دا ډمبازو ته ناست دی د هغوی سره ګډاګانې کوي د هغوی سره په محفلونو کې ناست دي خو دی وایي څه وکړو نو رشتهدار مې دی نو خپلوان مې دی نو یاره څه وکړم که نه ودرېږم ورسره او منډه ورسره نه وامه او زه جنډه نه پورته کوم بیا رانه خفه کېږي امام الانبیا جناب رسول الله صم څه کوي نه نه داسې نه وایي چې کاکا جان مې دی داسې نه وایي چې زما خپل دی داسې نه وایي چې زما رشتهدار دی داسې نه وایي فیصله څه اورئ فیصله څه اورئ امام الانبیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل صحابه اکرامو په دې باندې قرع واچوئ قراندازي پې وکئ چې کم کفن د چا راوختو هغه کفن هغه له ورکئ چې کفن باندې قراندازي وشوله لنډې کفن د کاکا جان نه وختو غټ کفن چې کوم دی بل صحابي راووتو صحابي باندې کفن واچولی شو صحابو بیا مخ راواړو ای د الله حبیبه ای د الله محبوبه کفن چې اچو سر پټو خپې ښکار کېږي خپې پټو نو سر ښکار کېږي د الله حبیبه څنګه وسپارو د دوانو جانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زما د کاکا جان چهره مبارکه پټه کوئ پر خپو باندې ورته د اسخر ګیا واچوئ زما کاکا جان دفن کوي چې د محمد رسول الله کاکا جان دفن کېدو نو د ځان سره کفن هم کافي او مکمل نه دی وړی کفن یې وړو مکمل کفن یې وړو ولې ما د احد هغه وینه هېره کړه ولې ما د احد د صحابو وینه هېره کړه د هغې غدار شو ما د بدر وینه هېره کړه ما د احد وینه هېره کړه ما د تبوک وینه هېره کړه ما د یرموک وینه هېره کړه ما د چې کوم د خپلو اکابرو قربانۍ او دردونه هېر کړل چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جنازه د جیل نه راووتله د هغه علماو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه تردېدله آهونه په روژه کې په 25 رمضان باندې ما هېر کړل هغه ما هېر کړي دي د تاریخ دا اوراق ما هېر کو د تاریخ ما دا پاڼه هېره کړله والله په دردونو باندې میلاو شوې والله په آهونو باندې میلاو شوې والله په سختو باندې میلاو شوې نن تا ته مدرسه میلاو ده مفت که الذي درته میلاو ده مفت ته میلاو ده ستا په پیسه او دولت هم نه خرچې کېږي جي ماشومانو قرآن یاد کو او ستا کور لراغې نن 45 ماشومانو سینې په قرآن باندې منور شولې مدرسه ورته میلاو ده ګل مولي صاحب لګیا دی دعاګانې غواړي طیب مولي صاحب لګیا دی سختې او دردونه برداشت کوي خو ستا طالب ستا بچه هغه له د الله تعالی د قرآن علوم ورکوي او یاد ساته دا معتممان چې ما ورته اینو که نه د دوی چې کوم دی سوچونه د دوی فکرونه د دوی ناسته د دوی ولاړه د دوی سملاستل په دوی فکر کوي چې خدا د مدرسې طالب ته به چې کوم دی زه څنګه سهولت مهیا کړم د مدرسې طالب ته به څنګه سهولت مهیا کړم د ما دیر کې بیان و د واړې په بازار کې مې یو شخصیت ولیدو یو خپل استاد محترم مې ولیدو عظیم شخصیت مې ولید رنګ مې پسې وکړ حضرت ما دې ځای کې ولیدی وایي چېرته دی مې جي زما دیر کې بیان دی حضرت زه راواپس کېږم خدمت دپاره تاسو څه کوئ جي وایي دلته مې څه کار و هغې پسې راغلی ما جي څه کار و جي زه راواپس کېږم بیان کې ټایم شته دی زه به خدمت وکړم بازار دی څه چې مناسب وي او څه ستاسو مزاج هغه شان خوراک څښاک به وکړو ما ته وایي نه به چېرته ځه خپل ځان بیان ته ورسوه مې جي څه له راغلی ویل چندې له راغلی یم ویل چندې له راغلی یم بازار کې سپینګیری عالم دکان ته ولاړ چنده غواړي ستا لپاره چنده غواړي د خپل کور دپاره خو نه غواړي د خپل محل دپاره خو نه غواړي د خپل جاګیر دپاره خو نه غواړي د خپل ځان دپاره خو نه غواړي
ستا بچی ورسره ناست دی قرآن ښیي او ورته وایي ما سره د قرآن طالب دی، ما سره د قرآن حدیثو طالب دی، د هغې لپاره چندې ته راغلی یم. یعنې نن دې حد ته زه ورسېدم، دې حد ته زه ورسېدم چې د کوم قرآن مجید ما ته په سختو، په دردونو، په آهونو، په تکلیفونو، په وینو باندې را رسېدلی دی. نن د هغې مدرسې هغه عالم هغه په کوڅو کې زما په دې ته محتاجه کړی دی چې په بازار کې ګرځه روپۍ چنده غواړه، روپۍ چنده غواړه. ووایه خانه ستا را پیسې د څه لپاره دي؟ وایه نوابه ستا را پیسې د څه لپاره دي؟ وایه مالداره ستا را پیسې د څه لپاره دي؟ وایه جاګیرداره ستا را پیسې د څه لپاره دي چې نن د قرآن نه قربان نه شولې، نن د حدیثو نه قربان نه شولې، نن د اسلام نه قربان نه شولې، نن د دین نه قربان نه شولې، نن د قرآن په مینه کې ستا د دولت نه لګي. دا چېرته روان دي؟ کومې کوڅې ته روان دي؟ زما د وړوان کې بیان و ماښام کې یو ځای کې مې دمه وه، نو هغه کم کور کې چې زما دمه وه هغې د روټۍ تنظام کړی و، هغې کې ناست وو. نو ماشومان راغل په کوڅه کې اواز وکړو، ویل ای کور والا طالبان یې مونږ له ډوډۍ راکوي، طالبان یې مونږ له روټۍ راکوي. مونږ خو فخر دا ګڼو. والله مفتی محمود رحمت اللہ علیہ بفرمائل وہی ہم نے وظیفے کائے ہے لیکن کسی انگریز کی جوتوں کی پالش نہیں کی ہے. ہم نے وظیفے کائے ہے، وظیفے میں کھوڑی لی انگریزانو چې کم دی سپلای نه دی پالش کړي. انگریزان تب سر ښکته کړی نه دی. صد افسوس په دې دی چې ستا دې کوڅه کې هغه طالب ولاړ دی چې کله دا په لار باندې روان وي الله تعالی فرشتو ته وایي فرشتو د دې خپو د لاندې وزرې خورې کوي طالب روان دی. نن ستا کوڅه کې هغه ولاړ دی او اواز کوي ماله ډوډۍ راکړه، ماله ډوډۍ راکړه، سره پیسې دي د څه لپاره؟ سره دې دولت د څه لپاره؟ ښکلې که سینې ته را نږدې که طالبه زما کوڅې له بیا را نه شي زه به یې در وړم. که عالم یې ښودنه کوي، که طالب یې زده کړه کوي، دا عالم او طالب به زه خادم یم. محمد رسول الله فرمایي خادم یې شه. امام الانبیاء فرمایي خادم یې شه. یا عالم شه یا طالب شه. کاروباري خفه کېږه مه، لیندین والا خفه کېږه مه، زمینداره خفه کېږه مه، تجاره خفه کېږه مه، کارخانهداره خفه کېږه مه. محمد رسول الله ته نه یې بار کړی. د دوانو جهانو سردار دې کیټیګریز د تی ایستلی نه یا عالم شه یا طالب شه. که عالم او طالب نه وي نو محمد رسول الله فرمایي د دې دواړو خادم شه. د دې دواړو څه شی جوړ شه لکه خادم شه. نو سر خیال دی خادمان یې جوړېږي او که نه؟ وای خادمان یې جوړېږي او که نه؟ د خادمۍ په صف کې ځان راولو که نه؟ د خادم په کټګریز کې ځان راولو که نه؟ نو خادم ویلی شي خدمت کوونکي ته، او خدمت کوونکی چې کوم دی دا د کردار نوم دی، دا د گفتار نوم نه دی، دا د کردار نوم دی. خدمت څه ته ویلی شي؟ زه تا ته یم خدمت کې آوجي، زه یم اوبه راواله. دا اوبه چې کوم دی خبرې دي که دا کردار دی؟ کردار دی، دا گفتار نه دی. گفتار خو ما وکړو اوبه راواله، تا اوبه راواغستې نو او خدمت دې وکړو واقعي. او که ته وایې چې آو زه خادم او زه ته خادم یې، ته او چې زه خادم یم اوبه راخلې او که نه؟ اوبه خو نه رالم خو خادم یم. هلکه دا خادم دی؟ وای خبرې کوئ. هلکه دا خادم دی؟ دا خادم دی؟ داسې په خوله باندې لګیا دی نور چې کوم دی اوبه راخلي نه وایي زه خادم یم، وایي زه خادم یم. نو خدمت د کردار نوم دی، دا د گفتار نوم نه دی. راځئ چې ما او تاسو ځان په کردار کې راولو. په څه کې راولو هلکه؟ په کردار کې راولو. اوس مدرسې ته تاسو وکتل که نه؟ تاسو ټول لاړ شئ او مدرسه وګورئ. د له پاسه نه چې دې چت ته وګورئ ته به وایې که دا مدرسه پرېوتو واله ده، مدرسه پرېوتو واله ده، په خاورو باندې آباده ده. د هغې د لاندې د چا کتاب لوستلی کېږي؟ وایه د چا کتاب لوستلی کېږي؟ هم نه وی و. د الله دا نوم داسې وایي چې دا شیطان خو چې کوم دی پوخ روډ ته ورسوئ که نه؟ دا راته ووایه د چا کتاب لوستلی کېږي؟ د الله کتاب لوستلی کېږي. د الله دا کتاب چې کوم دی د ګل مولي صاحب دی که زمونږ د ټولو دی؟ د ټولو اواز نه راځي. زما خیال نه یې پکې جوړ. دا ګل مولي صاحب دی که نه؟ ما ته یو سړي ویل ملا صاحب مولیان چې کوم دی دا اجارهدار دي د اسلام. وی دا مولیان چې کوم دی ټیکهداران دي د اسلام. مې خدای ته وګوره ملا صاحب نه اجارهدار دی، ملا صاحب نه ټیکهدار دی، خو لله حمدا کثیرا دا ملا چې کوم دی د اسلام چوکیدار دی انشاءالله تعالی. دا ملا د اسلام چوکیدار دی، دا ملا د مدرسې چوکیدار دی، دا عالم چوکیدارۍ باندې فخر کوي، اعزاز یې کوي. د ځان دپاره چې کوم دی په دې باندې قربانول د الله تعالی په در کې نزدېکت ګڼي. الحمدلله دا عالم. نو مونږ چې کوم دی ټیکهداران نه یو چې ټیکه م اخیستې ده، نه مونږ چې کوم دی نو اجارهدار یو چې اجاره م اخیستې ده. قرآن ستام دی زمام دی، په ستا ځان له لوازمات دي. مدرسه د دریو خبرو نوم دی، مدرسه د دریو خبرو نوم دی. د استاد ښودنه،
د طالب زده کړه د مور او پلار خدمت د دې دریو څیزونو نوم مدرسه دی. استاد به وایي زه قرآن ښیم، طالب به وایي زه قرآن زده کومه، پلار به وایي زه استاد یې ستا جامه ده زه به یې در کوم، زما د زوی ډوډۍ ده د هغې غم به زه کومه، ته قرآن ښایه زما دا زوی به خوراک کوي. د دې دواړو به خادم دا پلار وي. که دا درې واړه په دې خبره باندې اګري یې نو دا مدرسه به چلېږي، دا مدرسه به روانې، دا مدرسه به مخکې پرمختګ کوي. د دې دریو خبرو نوم دی مدرسه. یاد ساته، عالم، طالب، خادم، دا درې کسان. او دا خدمت به چې کوم دی کوي ووایه راته په ایمان باندې چې کوم پلار زوی را لېږلی مدرسې ته او وروسته به چې کوم دی نو د پلار پکې راغستی چې د ما دا زوی دی او دته به پکې نه وي دا